السلام علیکم. زه یم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. ټولو اول سر خبرونه. د خوشقسمتۍ نه په پاکستان کې د کرونا وایرس په خورېدو کې کافي کمی راغلی دی. په تیرو 24 غنټو کې په پوره ملک کې د کرونا وایرس له کبله صرف 8 کسان مړه شوي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د کشمیر د ازادۍ جدوجهد به همدغه شانتې جاري وي. پاکستان بھارتی جاسوس کلبھوشن ته د وکیل اسانی د عالمي عدالت د تقاضو پوره کولو دپاره ورکوي حکومتي موقف. په ګاونډي ملک افغانستان کې نامعلومو دهشتګردو په جیل باندې حمله وکړه. په حمله کې 14 کسان په موقع باندې مړه، 42 زخمیان او 200 جیلیان د جیل نه وتښتېده. په کرونا وایرس کې د ښکاره کمی نه پس د بینکونو روایتي اوقات کار بحال کولو فیصله کړې شوې ده. کراچۍ کې د سختو بارانونو نه پس تباهي راغلې ده. کتونکو تاسو دغه تباهي په سکرین باندې وینئ. پاکستانی کرکټر حارث رؤف په انګلینډ کې پاکستانی ټیم جاین کړ. د اداکارو د نوو جوړو تصاویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو. په پوره تحصیلي تخبۍ کې 13 شپه 4.5 غنټې مسلسل بجلی بنده وه. د ګریډ سټیشنو د اکسین اسرار مطابق په جلاله ګریډ سټیشن کې بریکر سوځېدلی چې د دغې له کبله بجلي بنده شوې وه. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د خوشقسمتۍ نه په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې ښکاره کمی راغلی دی، کوم چې د طب د ماهرینو مطابق یو ډېر ښه زړه پورې عمل دی. په تیرو 24 غنټو کې په پوره ملک کې د کرونا وایرس له کبله صرف 8 کسان مړه شوي دي. دا شمیره د دې نه مخکې به په سوونو کې وه چې اوس د کافي حده پورې راکمه شوې ده. په افغانستان کې نامعلومو دهشتګردو په جیل باندې حمله وکړه. د 3 حمله کوونکو سره 14 عام خلک په دې حمله کې مړه شو او نور 42 کسان شدید زخمیان شو. وایي چې د دې حملې په دوران کې 200 جیلیان د جیل نه وتښتېده. په دې جیل کې د 1500 پورې جیلیان قید وو. حمله کوونکو په جلال آباد کې د جیل د مین ګیټ سره د بارودو ډک ګاډی وجنګاوه او د هغې نه پسې په پولیس تانه باندې حمله وکړه. وایي چې دې حمله کې تقریبا د 100 پورې دهشتګردو حصه واخیسته. د اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جنګبندۍ معاهده شوې وه. وایي چې افغان سیکیورټي فورسز په یو حمله کې د داعش د یو کمانډر اسدالله د وژنې دعوا کړې ده.
دا قیاس کولی شي چې دا حمله د داعش د دغه کمانډر د وژنې ردعمل کیدی شي. دا وخت په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جنګبندۍ په معاهده باندې عمل درآمد روان دی. په دغه وجه عام خیال دا دی چې دا حمله د طالبانو کاروایی نشي کېدی. پاکستانی حکومت دا دریځ خپل کړی دی چې بھارتي جاسوس کلبوشن ته د وکیل اسانی د عالمي عدالت د تقاضو پوره کولو دپاره د پاکستان لویه مجبوري ده. حکومت زیاته کړې ده چې کلبوشن سره نرمي شوې ده او نه د سزا معاف کړی شوې ده. کلبوشن مجرم دی او وی به. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د کشمیر د حق خودارادیت تحریک په همدغه رنګي جاري. د زیاته کړې ده چې پاکستان به د کشمیر د ازادۍ پورې د کشمیریانو دغه شانتي سفارتي سیاسي او اخلاقي حمایت جاري ساتي. کشمیریان د ازادۍ په تحریک کې یوازې نه دي بلکې دې سره پوره پاکستانی قوم هم په دې تحریک کې شانه بشانه شامل دی. په ملک د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د ښکاره کمی راتلو نه پس په پوره ملک د بینکونو د پخواني اوقات کار د بحالولو فیصله شوې ده. وایي چې د اختر د چوټیانو نه پس به په دغه فیصله باندې په باقاعده توګه باندې عمل درآمد کولی شي. د NDMA چیرمین ویلي دي چې په کراچۍ کې به موږ څه داسې کارونه کوو چې د هغې په نتیجه کې به په راروانو بارانونو کې په کراچۍ کې ډېر کم نقصان کیږي او د خلکو د ژوند او مال تحفظ به په هر صورت باندې یقیني جوړولی شي. بلې خواته په کراچۍ کې زبردستو بارانونو سخته تباهي کړې ده. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د دغه تباهۍ مناظر ګورئ. پاکستانی مشهور او معروف کرکټر حارث رؤوف په انګلند کې د پاکستانی ټیم سره مل شوی دی. وایي چې بل مشهور او معروف کرکټر شعیب ملک به هم ډېر زر په انګلند کې د پاکستانی ټیم حصه جوړه شي. په امریکا کې یو ورکوټی هوایي جهاز د حادثې ښکار شو چې پکې 2 کسان په موقع باندې مړه شو. دا په نږدو ورځو کې په امریکا کې د وړو هوایي جهازونو دویمه حادثه ده. کتونکو تاسو چې په دې سکرین باندې دا کم تصویرونه وینئ دا د پاکستان دغه مشهورو اداکارو جوړو تصویرونه دي د کمو د ازواجي زندګۍ چې دا لوی اختر اولنی اختر و. د لوی اختر په ورځو شپو کې په پوره صوبه کې ځای په ځای باندې خلک د بجلۍ د غیر اعلانیه او ظالمانه لوډ شیډینګ نه تنګ شو سړکونو ته راووته. د بجلی لوډ شیډینګ ځپلو خلکو چارسده مردان روډ د هر قسم ټریفک دپاره احتجاجاً بند کړ. دا مظاهره تر ډیر وخته پورې جاري وه. بلې خواته تېره شپه د تحصیلي تخبیې په مختلفو علاقو کې مسلسل 4.5 غنټې بجلی بنده وه. د اګر سټیشنو د اکسین اسرار مطابق په جلاله اګر سټیشن کې بریکر سوځېدلی او چې د دغې له کبله د تحصیلي تخبیې په مختلفو علاقو کې د 4 نه 4.5 غنټو پورې بجلی بنده وه. د زیاته کړه چې څنګه د وابډي ټیکنیکل سټاف دغه بریکر مرمت کړ نو دغه شانتې د تحصیلي تخبیې په مختلفو علاقو کې د بجلی سپلایي بحال کړی شوه. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.